واقعي بشیر جان ډېر ښه تپوس وکړو. ډېر خلک داسې کوي چې فرض کوئ او سنت مه کوئ، فرض کوي او سنت پرېږدي، دا ذکر جرم دی. دا سنت مکملات د فرضو دي او د پیغمبر مبارک صفت دی، رسول الله مبارک کړی دی. نو سنت چې څوک پرېږدي، یو ځل نیم انسان دی که څه تلوارې وي، مریض وي، بیماري وي، درس و تدریس له په منډه دی، وخت ورته کم دی، مثلا په سفر کې دی، نو خیر دی. خو مستقل چې یو سړی د عادت جوړ کړي، د قیامت پر ورځ به حضور پاک ته ملامته ولاړي، قیامت پر ورځ به حضور پاک ته ملامته ولاړي. نو دا یو لوی جرم او یو پیشن جوړ شوی دی. پیشن به نه جوړی، د سنتو پرېښودل که ته پیشن جوړی نو ډېره لویه ګناه ده. دی وایي چې په لومبۍ سپاره کې، په لومبي رکعت کې د درېیمې سپارې آیتونه ووایي او په دویم کې د لومبۍ سپارې ووایي. نو که نه مونځ دوباره کول ورسره نشته، مونځ دوباره کول نشته. او که قصدن یې ووایي نو مکروه کار یې وکړه، او که انسان د غلطي تې وشوه نو هېڅ هم نشته، مونځ واپس کول نشته. دا بل ملګري وایي چې د ماسخوتن د مانځه نه پس یا 11-12 بجې نفل کې دا تهجد کې، د خوب نه پس چې بنده د خوب نه راپاسي او که مونځ کوي هغې ته تهجد ویلی کېږي. او بهتر ټیم یې دا دی چې سړی سبا خطو ته نږدې وکړي. او نبی علیه السلام مبارک دوم کړي دي، څلور یې کړي دي، شپږ یې کړي دي، اته یې کړي دي، زیات یې کړي دي. خو زیات تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول د اتو رکاتو تهجدو په 2 رکاتو باندې. سر ویښته نیغول، کرخ وښکل یا سایډ باندې کول، دا څنګه دي؟ نبی علیه السلام مبارک په سر کې لار ایستی ده. په مکه مکرمه کې چې نو لار به یې نه ایستله، ویښته به یې شاته غورځول. ځکه د مکې خلکو به سر کې لار ایستله نو کافرانو سره تشبیه به نه کې. چې مدینه شریفې ته لاړل نو هلته کې بیا یهودیان او کافران، نو هغوی به سر شاته اړو، لار به پکې نه ایستله. نو حضور پاک د یهودانو سره تشبیه نه کوله، بیا پکې لار ایستې ده. نو تا له دواړه څه جایز دي. که ته د سر ویښته شاته اړی، لار پکې نه وباسې، هم ټیک ده. او که پکې لار په دې منځ وباسې نو هم دله ټیک ده. خو د هغې ویښتو نه ځان ساته چې د کافرانو سره پکې تشبیه راځي، لکه سټوکې پرېښودل، د هغې نه به ځان ساتې. یا هغه ویښته چې د ښځو سره پکې تشبیه راځي، یا د کافرانو سره، د هغې نه به ځان ساتې. دې وي زمونږ په قبرستان کې اونې دي، د هغې پرېکول څنګه دي؟ او که هغه پرېکو نو هغې پیسو باندې به څوکو، په قبرستان ولګو که په جومات. که دا قبرستان د چا ملکیتي او هغه وقف کړی وي، لکه بعضې قبرستان دی چې هغه د چا ملکیتي، هغې وقف کړی وي، نو هغې کې د دې اونو چې اول خو یې مه پرې کوه. مقبرونه بوټي پرې کول ګناه ده، ښه خبره نه ده. خو که زاړه شي او یا تاوان یې قبرونو له، نو که د چا قبرستان دی چا چې وقف کړي، نو د هغې په اجازت به د استعمالی، د هغې نه بې اجازت یې مه استعمالوه. او استعمال به کم ځای کې، خو خدا ده چې لاول یې په دې مقبره کې ولګې. خو که مقبره کې نه شي لګولی نو بیا جومات کې هم لګولی شي، مدرسه کې هم لګولی شي، غریبانانو له هم ورکولی شي، په خپل استعمال کې به نه راولي. او که داسې قبرستان کې چې مالکان یې بلکل نه معلوم، لکه زمونږ دا لویه مقبره یا څه یا څه، نو دې نه به بوټي نه وی، ګناه ده. او که وی نو باید چې د کلي یا د محلې د مشرانو په مشوره هغه خرڅ شي او هغه پیسې یا په مقبره ولګي یا په جومات یا په مدرسه باندې ولګي. زمونږ یو کافر ته دین اسلام ونه رسی، د لپاره جنت کې نه، هغه به خدای یو مني. که اسلام داسې ځای کې دی لوی شو چې هلته نه د پیغمبر او د خدای او د رسول څه قسمه تعلیمات نه اورېدلې، دی به یو خدای مني، که ویې نه منه بیا به دې تپوس کېږي. خو نن سبا داسې ځای نشته، نن سبا هر ځای ته اسلام رسېدلی دی، دا خبره نن نشته. د بارګین کمیشن بالکل حلال دی، حرام پکې نشته، خو چې اصل سم کمیشن اخلي. یو لګاړې خرڅ کړي بل نه والي او ورته وایي چې 1% به ته راکړي، 1% به بل راکړي، ټیک شو خبره. او که ځان یې پکې څه ټګي کړي وي چې یې ګران خرڅ کړي، تا ته ارزان یادوي، نو بیا ګناه ده، دغه بیا ګناه ده. مسجد کې د پیزار په ځای کې قبر وي، خیر دې مونځ پکې بیا کېږي. د چا د سر صدقه منل په خپله خوړی شي که نه، چې څوک منښتنه وکړي، منښته به نه په خپله خوري، نه به یې بچي خوري، دا به غریبانان خوري، مالداران به بالکل نه خوري. جومات چې شهید کې لرې کي، په هغې ځای کې کور جوړوي، بالکل ګناه ده. جومات وقف ځای دی، په دې کې کور بالکل یو قسمه تصرف په هغه ځای کې منع دی، نه پکې کور جوړولی شي او نه پکې حجره جوړولی شي، او دا بالکل ګناه ده، ناروا دی. زنانه ویښته خرڅول ګناه ده، ډېر لوی جرم دی دا، خرڅول اخیستل دواړه د انسان د ویښتو ګران. نوکونه په کومه ورځ کټ کول بهتر دي؟ په کومه چې ستا خوښوي. بعضې علماو د آدابو نه د زیارت ورځ لیکلې ده،
خو خیر په دې کې څه مرفوع حدیث د نبی علیه السلام نشته، خو کوشش کوئ چې ورځو کې دننه دا زیاتي ویښته مو واخلئ او نوکونه هم واخلئ. دا ښځو دپاره سر ویښته مختلف انداز کې جوړول څنګه دي؟ د ښځو هېڅ د سر جوړول نشته. د ښځو د سر دا دي چې ویښته دې څومره ګڼي دا بهتره ده، او د ښځو دپاره دا دي چې سر کې دې تیل اچوي چې بوی نه کوي، او ګومل دې پکې وي، او شاته دې کمڅۍ جوړوي. اوس ښځو له دا جایز دي که یو کمڅۍ جوړوي، که دوه کمڅۍ جوړوي، که 10 جوړوي، چې 20 جوړوي، هر څومره کمڅۍ چې جوړوي. خو د ښځو لپاره کمڅۍ که کمڅۍ نشي جوړولی نو شاته ورته پونې ورته چې وسوي دا مو اچولی شي ښه ده. خو د ښځو لپاره ویښته کټ کول یا د سړو په شان ویښته جوړول دا په شریعت کې حرام دي. کشته کې، جس کې، ریلګاډي ټولو کې د لمونځ کېږي که نه کېږي؟ بالکل پکې کېږي. کوشش کوه چې قبلې ته دې مخ راشي، او که بالفرض داسې حالت و چې تا مونځ وکړه قبلې ته دې مخ نه شو راتلی نو بیا هم حتی الوسه کوشش وکړه چې مونځ وکړې، خو د دغې مونځ به بیا قضا کوې. که دغه وخت مړ شوی نو غاړه به دې خلاصه شي. کوشش وکړه قبلې ته دې مخ شي، په ناسته هم کولی شي، په اشارې سره هم کولی شي، دا پابندي نشته. خو مونږ ډېره هم عبادت